په کابل کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې د مرستون ریاست له لوري په 1503 کورنیو د 15,000 افغانیو نغدي مرسته وویشل شوه. د سرې میاشتې ټولنې مسؤلین وایي چې په دې اړمنو کورنیو کې نارینه، ښځې او ماشومان شامل وو چې دا نغدي مرسته یې ترلاسه کړې ده. یو شمېر هغه میرمنې چې د کورنۍ سرپرستي کوي وایي چې دا مرستې د دوی د درد دوا نشي کیدی او له مرستندویو بنسټونو حکومت څخه د لا زیاتو مرستو غوښتنه کوي. خپله کونډه ښځه یم، په کالو مې د بل په کالو مې نفس ختلی دی چې زه پرېوم. د خپل عیال ته زه 5 ډوډۍ پیدا کوم، که د شپې ډوډۍ پیدا کړم د شپې کتغ نشته، که د شپې کتغ پیدا کړم ډوډۍ نشته. خپله په مزدوري کې اوه نفره عیالداري راپسې ده صادق لاس. نو اوس دغه کوم زه خواهش دغه کوم چې دغه زموږ مسلمانان خپل طالبان چې راغلي دی باید چې د یتیمانو د داسې غرانو سره دی مرسته وکړي، دی کومک وکړي. ما ته پخته کسان که دغه شی لرو چې ما څه ورته وګورو نه بخاري نه نوکۍ بوټي نه شی نه د اوبو شی د هر شی مشکلات لرو. دغه د ناستې دا لپاره زه کونډه یم پخته که دغه د کوچني هلکانو سره ناسته یم. د افغاني سرې میاشتې ټولنې د مرستون عمومي رئیس الیاس ساحل ناصري وایي له دې نغدي مرستو سربیره دوی د اړمنو او بې سرپرسته کورنیو او میرمنو لپاره یو شمېر نور پروګرامونه هم لري چې موخه یې له دوی سره مرسته کول دي. من مرستون مختلف النوع کمکونه او حرفوي پروژې مخ په وړاندې بیایو. من 1500 خویندې فی الحال د خیاطي او د مرغداري په پروژه کې حرفوي پروژه کې په درس بوختې لرو. هر ورځ راځي. د نومبر 20 نیټه چې د ماشومانو له نړیوالې ورځې سره برابره ده، په دې ورځ د سرې میاشتې ټولنې د مرستون له لوري هغو ماشومانو ته هم نغدي مرسته ورکړل شوه چې بې سرپرسته دي. دا ماشومان وایي په دې مرسته یو څو ورځې ګزاره کولی شي، خو دا چې ژمی را روان دی نو لا ډېرو مرستو ته اړتیا لري. موږ سره مرسته وکړي، یو لس پیسې راکړي، د څو د پایه ګزاره مې وشي. ژمی روان دی، دا ټیمان ټولو دا یو 10 روپۍ 10 روپۍ پیدا کوو راځو کور ته ورو. نور څوک نه لرم، خالي دغه یو مور مې د یو ځای نور څو نفره کوچنیان دي، نور څوک نه لرم. پلار مې هم ورسره ډېر وخت کېږي. مې یو جمعه ځم بیا کې مې کار وکړي، کار مې وکړي، که نه وکړي دغسې بیده کېږي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې ډیری وګړي د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو څخه سر ټکوي، ترڅنګ د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا هم په یو خپاره کړي راپور کې ویلي و چې اوس مهال په افغانستان کې نږدې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.